بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن زموږ موضوع د کارډیوواسکولر سیستم په اړه کې موږ نن خبرې کوو چې هغه کې موږ سره د انجاینا پکټوریس. Angina pectoris. Let's say what is angina pectoris? دا څه شی دی؟ دا د هارت اٹیک نه مخکې د MI د مایوکارډیل انفیکشن نه مخکې یو خبرداری دی د ناروغ دپاره، یو الارم دی کوم چې په ناروغ کې رامنځته کېږي د هارت اټیک نه مخکې. دې کې څه وي؟ چپه سینه کې درد وي، ورسره دا چپ لاس هم لږ لږ خوږېږي او یو خبرداری دی، یعنی دا وایي که نه انجاینا پکټورس ناروغ ته وایي چې ته په ځان پام وکړه، ځکه تا ته هارت اټیک راتلی شي، ته کاندید شوی د هارت اټیک دپاره. یعنی که چیرې ستا بی پي های کېږي، انکریز کېږي، ته د بلډ پریشر ناروغ یې نو ځان کنټرول کا، که وزن دې زیات وي ځان کنټرول کا، که وینې غوړ لري، ټیټي کولسټرول لري نو ځان کنټرول کا. دا یو خبرداری درکوي تاسو ته، ناروغ ته یو الارم ورکوي که چیرې تا کې دا پوینټونه وي نو ځان سنبال کا چې تا ته راتلی شي هارت اټیک. یو معمولي غوندې یو خبرداری وي که نه. دې کې دا دوه قسمه وي. دې کې یو وي سټیبل انجاینا، یو وی انسټیبل. سټیبل ډاکټر صاحبانو هغه حالت ته وایي کوم کې چې ناروغ هیڅ کار نه کوي، کوم فعالیت نه کوي، اکټیویټي نه کوي، ایکسرسایز نه کوي او دغه انجاینا پکټوریس ورته وشو، مطلب دغه چې کوم هارت پین دی دا ورته راغی، دغه چې کوم علامې ما ورته مخکې وویل چې چپه سینه کې درد، دغه علائم راشي، مریض ښه نارمل وي، هېڅ اکټیویټي نه وي کړې، هغه ټایم کې چې کوم درد راشي هغې ته موږ وایو سټیبل انجاینا. او انسټیبل انجاینا هغه انجاینا ده کوم کې چې ناروغ کار کوي، ایکسرسایز یې وکړو، ورزش تمرین یې وکړو، اکټیویټي کوله او په دغه ټایم کې د چپې سینې لاندې درد راغی، یو خبرداری ورته وشو، دغې ته موږ وایو انسټیبل انجاینا. دا انجاینا پکټوریس دومره خاص کوم غټ پرابلم نه دی، که چېرې ته ځان کنټرول کړي دا هېڅ خبره هم نشته، تا ته هارت اټیک نشي راتلی که چېرې ځان کنټرول کړي. که چېرې ته های بي پي ونه لرې او هېڅ مشکل در کې نه بیا ته بېغمه شه، تا ته هېڅ انجاینا پکټوریس نشي کېدی ډاکټر صاحبانو. خو که چېرې دغه د بي پي انکریز کېدل ورسره وي یا دغه نور علائم ویټ های ویټ پکې اوبیسټي پکې وي، ټي جي کولسټرول هایپرلیپیډیمیا پکې وي، بیا سل په سلو کې چانس چې دغه انجاینا پکټوریس نه بعد چې د هارت اټیک راتلی شي. خو ځینې وخت داسې کېږي چې یو نارمل انسان به وي، هېڅ کوم مشکل ورته نه وي، خو معمولي شان چپې سینې لاندې درد راغی خو هغې ته مخکې نه مایند جوړ شوی چې یاره دا هارت اټیک کېدی شي، ما ته به هارت اټیک راشي او ما ته به دا وشي، ما ته به هغه وشي. نو دغه مریضان بیا جنرالي عموما دا بیا ځي او ډپریشن ته ځي، دوی خپله یو منټلی دی خراب شي او دوی دا فکر کوي چې ما ته به دا دغه وشي، ما ته به هارت اټیک وشي، ما ته به د زړه دوره وشي. دوی بیا په خپله چې دی منټلی دی بیا کنفیوز کېږي او دغه چې دی چې کوم نروس ډسارډرز دغه ورته بیا پیدا کېږي ډپریشن. نو دا کوم داسې کومه غټه خاص خبره نه ده، بس دا یو نارمل یو الارټ دی، یو الارم دی د یو ناروغ دپاره که کوم ناروغ چېرته انکریز بي پي ولري یا هایپرلیپیډیمیا ولري یا نور کوم داسې اوبیسټي ولري، نو هغې دپاره یو چانس دی، دا یو الارم دی چې باید دوی ځان کنټرول کړي. خو که چېرې دغه اوبیسټي او هایپرلیپیډیمیا نه وي، انکریز بي پي پکې نه وي، نو دغه ناروغ ته هېڅ کوم مشکل نشته، دوی ته هارت اټیک نشي راتللی. نو رسېبانو انشاءالله چې بل لیکچر کې موږ په هارت اټیک باندې خبرې کوو. په خپل ځان پام کوئ. الله مو مل شه.